شپاړسم سبب مؤمنانو هغه دا ده چې هغه الاکتفاء بزوجة واحده. په ټولنه او معاشره کې چې کله دا نظریه او فکر جوړ شي چې بس یو ښځه کول پکار دي، دویمه ته او درېمه ته او څلورمه ته ضرورت نشته. زمونږ ټولنه داسې ده چې یو سړی به حاجت لري، ضرورت به لري، الله له قوت او طاقت ورکړی، که د دویمه ښځې تذکیره وکړي پلار به د خلاف وي، مور به د خلاف وي، خویندې به د خلاف وي، او دارنګې ورونه به سره خلاف وي، او حتی چې ګاونډیان خبر شي هغه به نور څه وایي، او که ملګري دوستان خبر شو چې هلکه پلاني دویمه ښځه وکړه نو بس بیخي تباه او هلاک شو او د ټولنې د ژوند نه ووته. او معمولی شکوک او شبهاتو باندې د خلکو په ذهنونو کې د دویمه او درېیمه او څلورمې نکاح غیبت کول او د هغې اهانت کول او د هغې سپک اچول. مؤمنانو زمونږ ته زمونږ نبي وایي چې بهترین انسانان هغه دي چې ډېر نکاحونه ولري. محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث د سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه د امام بخاری راوړی، رسول الله فرمایي چې فإن خیر هذه الامه، وای د دې امت بهترین خلق او غوره خلق هغه څوک دي چې اکثرکم نساء، ډېرې بیبیانې او ډېر زوجات یې کړي وي او ډېر نکاحونه یې کړي وي. مؤمنانو کله چې یو سړی نکاح یې وي او دا قوت او طاقت لري او کله د یوې نه حاجت نه پوره کېږي نو ختما دا بیا د زناونو د فحشا او د بېحیایۍ پسې ګرځي. دا معاشره کې معلومه خبره ده، عقلمن خلک په دې باندې سترګې نشي پټول. حتی امام احمد رحم الله په هغه زمانه کې دا خبره کړې وه چې هغه وایي چې ارا فی هذه الزمانه، وایي زه په دې زمانه کې وینم چې ان یتزوج اثنین او ثلاثه او اربعه، چې یو سړی دی دو نکاحونه وکړي او که دوه باندې حاجت نه پوره کېږي نو درېیمه دې وکړي او درېیمه باندې حاجت نه پوره کېږي نو څلورمه نکاح دې وکړي. یرید العفه، کو چېرته دا سړی عفت او پاک دامني غواړي، ځکه عفت انسان کې به الله راځي چې د هغې حاجت او ضرورت په یو ځای کې پوره شي. کله چې حاجتونه او ضرورتونه نه پوره کېږي انسان په دې معصیتونو او په دې ګناهونو او په دې فحشا او بېحیایۍ کې اخته کېږي. اوس ولې د زناونو اډې جوړې دي؟ ولې خلک زناونه کوي؟ د هغې وجه دا ده چې یې نکاح شته ده نه، خو نکاح شته دی د هغې نه حاجت او ضرورت نه پوره کېږي نو د معصیت او د ګناه پسې سرایت کې وځي. بلکې ابن عثیمین رحم الله فرمایي وایي سنت التعدد فی هذه الزمان، وایي سنت د تعدد چې د کثرت النساء او ډېرې بیبیانې کول په دې زمانه کې وایي دې ته ډېر حاجت او ضرورت دی. یو د کثرت النساء د وجې نه زنانه ډېرې شوي دي، دویم د کثرت الفتن د وجې نه فتنې ډېرې دي، او دریم د احتیاج النساء د وجې نه زنانه دې ته ضرورت لري باید دی چې دا وشي. دا غیب نه دی، بلکې ابن مامون الرشید رحم الله ته چا ویلی چې په بصره کې څه خلک دي او یو نکاح کوي او ډېر نکاحونه نه خوښوي، وایي هغې ورته وایي چې دا هغه خلک دي چې یخالفون الفطره والسنه، دا د فطرت هم خلاف دي او سنت د نبي صلی الله علیه وسلم هم خلاف دي. ابن عطیه ته چا ویلی چې دلته څه خلک دي چې یو نکاح کوي او دویمه او درېیمه نه کوي، وایي هغې ورته ویلی چې دا یخالفو سنت الاکابر، دا د اکابرو د سنت خلاف خلق دي. اکابر نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم دی، صحابه او په صحابه کې داسې څوک نشي مندلی چې هغې د یو نکاح کړي. صرف په شمار په ګوتو شمار باندې یو څو صحابه لکه ابو هريره وو چې د هغې نکاح وجه ډېره دا و چې یو خو غربت او فقر و، دویم د علم سره ډېر ملازم و نو ډېر نکاحونه یې نه و کړي، صرف یوه نکاح یې کړې وه. یو د هغې نه بلال رضی الله تعالی عنه چې مسؤلیت ور په غاړه و اذانونه یې کول. نور ټول صحابه چې دي د چا به 4 ښځې او د چا 5 او د چا 6 او تر 7 پورې، حتی مغیره رضی الله تعالی عنه تر 80 ښځو پورې کړې وې.
ولی ځکه چې انسان کې عفت پیدا شي، پاک دامنی پیدا شي. څلور ښځې په شریعت کې د یکې بعد دیګرې بعضې وفات شوي وي یا بعضې طلاقې کړی شوي وي، په دغه طریقه باندې کړی وي. علي رضی الله تعالی عنه خپله څلور بیبیانې کړې وي، 11 وینځې ساتلې وي. د عمر رضی الله عنه داسې کثرت الازواج و، د ابوبکر رضی الله عنه ډېرې بیبیانې وي، د عثمان رضی الله عنه دغسې بیبیانې وي. په صحابو کې داسې څوک ډېر کم و چې هغوی دې په یوه نکاح باندې اکتفا کړي، ایوه نکاح دې کړي. د دې وجه نه بعضې علماو به دا خبره کوله چې هغه څوک چې په یوه نکاح باندې اکتفا کوي او یوه نکاح باندې ژوند زندګي تېره کوي، د دې ژوند زندګۍ کې به امن نه وي او دارنګې سکون به نه وي او آرام به پکې نه وي. عابد المسیار رحمه الله به فرمایل چې لا تستقیم عبادة الرجل ان يكون له حلیل واحده، وای د انسان عبادت او بندگی نه برابرېږي چې د هغې یوه نکاح وي او بله نکاح ونه کړي. بعضې خلکو بعضې علماو ته ویلي، ابن المزني رحمه الله ته، چې دلته څه خلک دي او دا خبره کوي چې یوه نکاح دا زهد دی، دنیا کې بېرغبتي ده. و هغې ویلي چې دا مجانین او لیوني خلک دي. په دنیا کې لوی زاهدان صحابه او ابوبکر او عمر او عثمان او علي رضی الله عنهم د هغې معشار ته لسمې حصې د زهد ته هم دا خلک نشي رسېدلی. هغه یې ډېر نکاحونه کړي وو، کثرت الازواج یې کړی وو. ابن یونس رحمه الله ته چا وویلې چې د یهودو ولې تعدد پرېښست؟ په پخوانو زمانو کې هم تعدد وو، حتی د جاهلیت په زمانه کې هم، حتی د فرعون 8 ښځې وې. دارنګې د انبیاو ډېر زوجات او بیبیانو، د جاهلیت نه مخکې هم تعدد موجود و، ډېر نکاحونه کول. نو چا ورته چې د یهود او نصارا ولې تعدد پرېښست چې اوس یوه ښځه کوي او ډېرې ښځې نه کوي؟ وایي هغې ورته ویلي چې ځکه چې قد ضربت علیهم الذله والمسکنه، دا خلک الله ذلیله کړي دي، ځکه اکتفا په یوه ښځه باندې کړې ده او کثرت الازواج نه کوي. مؤمنانو یوه ښځه باندې کفایت کول ډېر کر دی انسان معصیت او ګناه ته ځي. کله چې یو سړی ډېرې بیبیانې وکړي، د ډېرو معصیتونو او ډېرو ګناهونو نه خلاص وي او په دې کې ډېر فواید دي، خو لیکن د دې نکاح دپاره شروط دي. بس نه ده چې یو سړی کور ته راولي او بیا یې هېڅ غم او فکر نه کوي. چې کله یو سړی ډېرې بیبیانې کوي، په دې کې ډېر خیرونه دي او ډېرې فایدې دي. اولا طاعت الله عز وجل، د الله رب العزت او د رسول اطاعت دی. ځکه الله رب العزت په قرآن کې فرمایي من تفنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هغه چې ستاسو خوښې نکاحونه وکړئ. علما فرمایي چې الله شروع په 2 باندې کړې ده، بیا وروسته یې 3 ذکر کړي، بیا وروسته یې 4 ذکر کړي. حسیري رحمه الله فرمایي وایي هغه څوک چې کثرت النساء لري، دا اشاره د تکمیل د دې سړو ته چې الله رب العزت دا کامل کړي دی او پوره مرتبې ته یې رسولي دي. حتی بعضی والین او بعضی سلف مخکنی خلک چې کوم علاقې ته به لاړه ولته به نکاحونه خلکو یو کړي، هغې خلکو له به یې نفقه او خرچه نه ورکوله. ابن اسحاق رحمه الله په باره کې راځي، دا په یو ځای کې والي مقرر شو او هلته خلکو یوه نکاح کړې وه، په هغې خلکو باندې نفقه او خرچه بنده کړه تر دې پورې چې نکاحونه وکړي او دارنګې ډېرې بیبیانې وکړي، دې دپاره چې معاشره عفیف او پاکدامنه پاتې شي. دویمه فائدہ مؤمنانو په دې کې سنت النبی صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم خپل تر 14 بیبیانو پورې کړي او په 9 بیبیانو کې دا وفات شوی د خصوصیت د محمد صلی الله علیه وسلم جون زندگی وګوري. دریمه فائدہ په دې کې مؤمنانو هغه دا چې اثبات العفه، انسان عفیف پاتې کیږي. په دې کې عفت دا پاکدامنی ده. کله چې یو سړی یو ځای کې حاجت پوره کیږي، یو سړی لیونی نه دی چې ګناه کوي، د الله نافرماني کوي، د الله خلاف کوي، چې معمولی شانتې او ذرې امر ایمان یو چا کې وي او د یو ځای نه حاجت او ضرورت پوره کیږي، دا به هېڅکله معصیت او ګناه او د الله رب العزت نافرماني ونه کړي. څلورمه فایده به کې مؤمنانو هغه توثیق الروابط الاجتماعي دي. په ټولنه کې او دارنګې په معاشره کې خپلوینې زیاتېږي، مینه زیاتېږي، محبت زیاتېږي. دې سړي دپاره 3 خران جوړ شي، 2 خران جوړ شي، 4 خران جوړ شي، د هغې سره خپلولي پیدا شي، مینه پیدا شي، محبت پیدا شي، تعلق او رابطه پیدا شي، نو ډېر خیرونه او فایدې پکې دي. پنځمه فایده مؤمنانو تقلیل و نسبت العنوسه. په معاشره کې د هغه زنانه چې بې واده پاتې دي، د هغې کموالی په معاشره کې راځي. نن ډېر زنانه په کورونو کې ناستې دي چې نکاحونه یې نه دي کړی، څوک د هغې خطبې پسې نه راځي. خو چېرته تعدد شروع شي، نو دغه زنانه چې بې واده ناستې دي
دا به واده وکړي او معاشرې ته به خیر او فایده او ګټه ورسوي. شپږمه فایده به کې مؤمنانو هغه کثرت الاولاد دی، ډېر بچي پیدا کېدل. اومه فایده په دې کې مؤمنانو هغه قوت المسلمین دی چې کله مسلمانان ډېر بچي پیدا کړي او مسلمان بچي او دیندار بچي وي د مسلمانانو قوت پیدا کی، طاقت په دې کې پیدا کیږي او ډېر خیرونه پکې. بل علما فرمایي چې تسکین البال دې سره پیدا کیږي، سره سکون او آرام ګوري. حتی کافرون په دې باندې ستر وکړي په برتانیا کې او نورو ځایونو کې چې کثرت الازواج او تعدد الازواج دا د تسکین البال او د طول العمر راز دی چې د انسان عمر په دې سره وګديږي. والله رب العزت په دې کې خیر او برکت چي او ګټي انسانانو ته رسي او داسې بشمانه پیدا دي. خو مؤمنانو د دې تعدد لپاره شروط ثلاثه دي، درې شرطونه دي. الشرط الاول اغا الاستطاعه چې سړی وسو طاقت وي د تعدد. یو سړی پیسې لري، دنیا لري، پراخي لري، نه باید چې ډیر نکاحونه وکړي، ځکه محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې یا معاشر الشباب، اے د ځوانانو ډلې تاسو نکاحونه وکړئ. هغه څوک چې تاسو نه طاقت لري، من استطاع الباء، علما د با یو معنا دا کوي چې مصارف النکاح او د مصارف الزواج، څوک چې د زواج او د نکاح مصارف لري، وس لري، طاقت لري، دا څنګه چې په حرام مالونو باندې وکي، د مسلمانانو په مالونو باندې وکي، بلکې پاک او حلال مال ولري، په هغه باندې نکاح وکي. ځکه چې حرام مال باندې نکاح وکړي شي د هغه بچو او د دغه نکاح به خیرونه او فائدې هم نوي، به دغه بچو نه صلاحیت او خیر او مسلمانانو ته فائدہ نه رسیږي، په ټول عمر په معصیتونو او ګناهونو کې ژوند ژوندۍ تیري. دویم شرط مؤمنانو هغه ده چې العدل، چې انسان په ځان باندې یقین وي چې زه عدل او انصاف په مابین الزوجات باندې کولای شم. الله قران کې فرمایي فإن خفتم الا تعدلوا فواحده، کله چې ته یریږي چې زه د خذو په من کې عدل او انصاف نشم کولای، نو به په یو ځنانه باندې اکتفا وکړه. او درهم دا غینا اغا استطاعت الانفاق ده، د سنه چې وزل نکاح وکي او به د روسته وسو طاقت نوي او به د بچي په بازارونو کې سوالونه کوي، بلکې په دې اهل باندې د انفاق وسو طاقت بلري. حدیث د معاذ رضی الله تعالی عنہ کې راځي، د رسول الله تعالی رسول الله دی ویل یا رسول الله ما حق الزوجه اهدنا عليه، زمن بیبین او زنانو په موږ باندې حق څه شی دی او کوم حقوق دي چې موږ ادا کړو. او محمد صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې کله ته خوراک کې هغه ته به خوراک ورکې، درنګي هغه ته به جامې کې کله چې ته جامې اغوندې، او درنګي ولا تضرب الوجه په مخ باندې بینوي، او لا تقبه داغه مختبه کنزل نه کې، داغه اهل به پسپک نه یاده، او هغه ته به بد الفاظ نه استعماله. بعض خلک چې خزر اولی کور ته د سیمه خیال کوي چې دا یو حیوان دی او چارپې دی او زما د لاس نه راغل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مخ گزار بنور کې هغه ته رد بد نه وي، سپکی به ورته نه وي. کټیر خلک په کورونو کې او معاشره کې د زوجي او د خپل بیبي سپکواله کوي او اهانت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک چې کریم وي، عزتمن سړی وي، د خپل اهل اهانت نه کوي. هغه څوک چې کوي سپک سړی وي، سپک سړی د خپل اهل او د خپل بیبي اهانت کوي، چې کله ورته وایي چې د خرلوري او د سپیلوري او داسې بد بد الفاظ، شنیع الفاظ هغه ته استعمالول دا باندې کې. او ولا تهجر فی البيت، او په کور کې به نه پرېږدي، کو چې تورانه دی وسره شي هجران بکې، ولیکن د سینې چې د کور نووزي او داغې نه خبر شي هغه کوټه کې وسره هجران وکړه. نو درهم شر په کې دا چې ته د هغې د ساتلو وس لري، د هغې حقوق پر کولای شي، چې ځان ته جامې کې هغې ته یې موکې، دارنګې څه خوراک چې خپله کې هغې ته یې موکې. لکه بعضې خلک بهر ډېر ښه خوراکونه کوي او خپل اهل ټول عمر داسې په سپوره باندې ساتي، داسې کار نه دی کول پکار. نو په معاشره کې چې کله ګناهونه پیدا کېږي، زناونه پیدا کېږي او د عفت نه وځي، کله چې اکتفا په یوه زنانه باندې وشي